تاریخ نه خبره د سعودي عربو په ځمکه باندې چې کله محمد ابن عبدالوهاب نجدي حکومت راځي دا د وهابیانو مشر دی ګینې کېدی ما سره وهابي که وهابي وایي چې زه محمد ابن عبدالوهاب نجدي نه منم زامین الله بشوري نه منم عبدالعزیز نورستاني په غلطه دی که دا اقرار راته کوي زما رور که دا اقرار نه کوي وهابیت نه توبه نه وباسي د دې شیخ الحدیث ته مې چلنج دی مړو ژوندو ته چې راځئ ستاسو تاریخ به ستاسو کتابونو کې تا ته ښیم تا ته به د امین الله بشوري فتاوه ښیم هغه وهابي چې 52 ځایونو کې څو ځایونو کې 52 ځایونو کې هغه دا ویلي دي چې دا خبره د صحابي ده او صحابي خبرې لره اعتبار نشته دی زه به تا ته د بشوري دا خبره وښیم چې په خپل کتابونو کې مني ته پاک ویلي دي زه به تا ته د بشوري کتاب کې د پیغمبر علیه السلام او د صحابو ګستاخیان وښیم زه به تا ته د وهابیانو کتابونه تار په تار کم داسې غلطیانې به یې درته راوباسم چې ته به توبې وباسې چې نن تاریخه پورې نه یو یهودي او نه یو نصراني داسې نقصان دین ته ورکړی لکه نن چې وهابي او غیر مقلد دین ته نقصان ورکوي لږ بیدار شئ زه به د دوی تاریخ درته وښیم چې کله د دوی سلطنت او ریاست رالی نن هغه خلک چې شف شف کوي نن هغه خلک چې ستا په علاقه کې 2 او 3 دي نن هغه خلک چې ستا ګاونډ کې موجود دی سبا به ستا په مسجد باندې قابض شي والله العظیم د اله په ذات قسم که وسې در باندې بر شو ستا وینه دته حلاله ده ګورې ستا د وینې تویول هم پروا نه کوي معزز سامعینو په سعودي عربو باندې هغه پاک سرزمین چې خلک به لګیا د کعبې طواف به یې کولو هغه پاک سرزمین چې د نبي علیه السلام په خوا کې به عاشقان لاړه او په زار او کتار به یې جړاګانې کولې هغه وطن د مدینې منورې چې د عاشقانو یو چمنستانو کله چې د دې وهابیانو سلطنت راغی محمد ابن عبدالوهاب نجدي زمونږ سنیانو تاریخ په وینو لیکلی دی ته به ما ته په کومه خوله په مناظره باندې کښېنې یا به دې نه انکار کې چې دا فلانې فلانې دا مشرک دی زه د سره مشر نه منم او چې مشر یې مني د ستا په کتابونو به تا مشرک ثابتوم په سعودي باندې حکومت راغی محمد بن زینی دخلان یو مورخ دی دا هغه شخصیت دی چې کله دی محمد پلار عبدالوهاب چې دا ښه سړی و چې دی کله وفات کیږي دی محمد بن زینی دخلان ته خبرې کوي ورته وایي زما دا زوی چې زما په نوم ځان مشورې محمد نومیږي چې اوس د وهابیانو سرکرده مشر و چا نه چې وهابیت شروع شوی دی د وهابیانو تاریخ څه دی څوک به نه ثابت کړي چې د نبي علیه السلام په زمانه کې کله مې چلنج دی چې چا به عبدالله ابن مسعود صاحب مخالفت کړي د نبي علیه السلام هغه صحابه چې کوم فقیه صحابه دي څوک به ثابت نه کړي چې نبي علیه السلام دې صحابي خبره کړي او بل صحابي ورته ویلي چې نه ته خو فقه باندې نه پوهېږي زه به رفع الیدین کوم چې کله قابض شو د قبضې سره سره لومبۍ فتوی دا ورکه چې څوک یا رسول الله مني څوک د پیغمبر په ذات وسیله نیسي څوک برکت مني نو دغه خلکو ښځې او لوڼه دا وینځي غلامانې کوي څوک چې دا عقیده ساتي دا مشرک دی وجلې روا دي څوک چې دا عقیده ساتي د دې ځمکې او جایدادونه ضبط کوي تاریخ پاڼې به درته واړم سره د اوښکو چې 15,000 علما د اهلسنت دا په یو ورځ دوی د چړې لاندې شهیدان کړي دي ای سني وروره بیدار شه دا وخت د دې نه دی چې ته وایې دا زما جنګ نه دی دا امام زما امام نه دی دا دامان کې زما د شاګرد امام نه دی دا اسلام عقیده ده اسلام ایمان دی دا اسلام دین دی اسلام ایمان دی هغه امام چې په ما پته احسان دی دا زمانه دی تم ځان ته حنفي وي هغه پیغمبر چې جړای کړی ده ما دپاره نه تا دپاره هم کړې ده اله ته چې سجدې لګولې دي ما دپاره نه ای سني وروره تا دپاره هم کړې ده ته به په کومو سترګو لاړ شې کور ته چې زما وهابیانو سره کار نشته قسم دی دین د نغلا کوي وهابیان په سعودي راځي سعودي عربو ته چې راغی فتوی ورکړي زما علما وروڼه شهیدان کوي الله پاک یو سلطنت راوچتی چې د هغوی مشهور دی په ترکو باندې ترک یو قوم دی ډېر غیرتي قوم دی چې نن څنګه د ترکو باچا غیرت په میدان کې مخکې دی دا ترکان وخت د سره غیرت کوي ترکان وایي یا به په دین سر ورکو او یا به د مخالف سر اخلو دا د صحابو معمولو مو
ترکان راغه ګیر چاپیره اسلامي ممالک کې را یو ځای کا په کعبه باندې حمله وکړه د دې مردارو د لاس نه ریاست واخیسته چې کله ریاست واخیسته راځه د وهابي رویه خو دا وه چې زما علما یو ورځ 15,000 شهیدان کا قسم دی یو ورځ د محمد ابن عبدالوهاب نجدي محمد بن زینه دخلان لکی وای بولډیزر یې راوستو او هغه جنت البقیع قبرستان په کم کې چې صحابه خښتي دی د وهابیانو مشر هغه قبرستان د بولډیزر لاندې کورانې کو تا نه پوښتنه کوم ای سوني وروره نن چې ته وې دا زما جنګ نه دی هدیره کې ستا د پلار د نیکه قبر دی زه ځم ستا د پلار د نیکه قبر رانوم ته ما سره جګړم کې ما سره مړی ژوندی هم پرېږدي ماشین راړې مال سینه غلبېل کې ما سره دښمني کې مخکې درته وایي ولې زما د پلار قبر یې وران کو یو سړی ستا ځمکې ته راشي یو مرله ځمکه د نه ونیسي ته راشي او بخور دپاره وروره ته دلته څه کې بس دا یو مرله نن نه پس زما ده په ایمان وایه دا مرله به ورته پرېږدي او چې پلان خبر د لسو قرآن کې پری بایدي هغه وهابیان چې نن ته وایي چې دا زما جنگ نه دی زما رشتهداري ده او د پیغمبر تعلق دې پرېښو هغه د نبي علیه السلام ګلان صحابه چا چې ما او تا ته دین راورسولو چا چې خپل سرونه ورکه چا چې ښځې کونډې کې چا چې بچي یتیمانان که او ما او تا ته قرآن او حدیث راورسولو نن هغه وهابیان شروع شو او جنت البقیع قبرستان یې ټول د بولډیزر لاندې که زما د صحابو قبرستان وران که دلیل څه وایي دلیل وایي چې قبرونه وران کوي نور قبرونه پې جوړ کوي تاسو مشرکان یې قبرونه پخوئ ما ورته افسوس صد افسوس قبر وران که د پلار دی وران که د نیکه وران که د ابن باز وران که د بشوري وران که د محمد ابن عبدالوهاب نجدي وران که د شیخ ابن تیمیه وران که ته راځي د هغه ګلانو صحابو قبرونه ورانې چې چا دین لپاره قرباني ورکړې ته د هغه چا قبرونه ورانې چې دنیا کې هغه بیا نه پیدا کېږي ته د هغه چا قبرونه ورانې چا چې پیغمبر دپاره سرونه تلي کې کېښوده اے وهابي زه به ستا په کتابونو تا کافر ګرځوم ستا تاریخ به تا ته وړاندې کوم چې ته نن زما علاقې ته راځي سترګې ټیټې نیسه کمزوري مې دا ده چې وام دی نه ما اعلان کړی شکرپوره کې زما مدرسه دارالاحناف مې که کم وهابي ورته رالو او تاسو ونه والو خپه لاس هم پې مات نه که مې بیا به تاسو سره زه خبرې کوم مې که زه موجود هم زه پوه شه مې زما مدرسې ته به وهابي نه راځي دای ته مې خپلوانو ته ووایې که کوم وهابي راغی زما مدرسې ته که ما ووالو ګیله به نه کوئ د دوی سره مناظره علاج نه دی وال علاج دی او تاسو نه پوښتنه کوم که دې علاقه کې کم خلک اوس وهابیان شوي وي او زما دا خبرې اوري زه ورته یم وشرمېږه له خپل پلار او نیکه تاریخ یاد که یا ووایه چې پلار مې ګمراه دی پلار مې مشرک دی پلار مې بدعتي دی ستا پلار د پیرانو خدمت کوي ستا پلار پیرانو خپې وینځي ستا پلار پیرانو پیزار اوچتوي ته نن وایې چې پیران مشرکان دي او ستا پلار چې په کوم عقیده تېر شوی دی هغې ته ته د مشرکانو عقیده وي معززو لږ سترګې بیدارې کوي تا نه پوښتنه کوم ای وهابي صاحب چې نن ته په خپل مشر باندې ننګ کې په خپل عقیده ننګ کې ای صاحبه لږ دومره سوچ وکړه چې چا د صحابو قبرستان وران کو زه ستا مشر یاد کړم زه کافر شم او چې تا زما صحابه یاد کړه نو خیر دی خو به زما غیرت نه که نه ما ټولو سنیانو احنافو ته ویلي مې رسو کېږئ به په یو میدان نه یو سړی وایي چې وهابیت حق دی زما پیغمبر ته کنزل زما صحابو ته کنزل د هغی بېادبي د ورانې عقیدې سره برملا لګیا دی دا ځوان د احنافو غلام رالی دی برملا په سپیکر باندې لګیا دی ټولو سنیانو ته مې دا خاص دی سخت دردېږم په دې باندې چې زما سنیان وروڼه وایي چې دا جنګ ستا دی زما متعلقین خو رستو نه دي زما خو شجره د غیرت نه ډکه ده زما د پیر تاریخ وګورئ باړه کې د منګلي او مفتی منیر کافر په خلاف باندې ولاړ دی د دې ګستافو خلاف جنګ کړی دی زما شیخ غلام حضرت غلام شهید رحمت الله علیه په کور ناست سړی نو د دې د عایشیانو د وهابیانو خلاف هر میدان کې جنګېدلی دی تر دې چې تاسو خبرې چې د شهادت څېره وه په وجود باندې خوره وره شوه
اما خو شجره د غیرت ته که څوک ودرېږي که نه زه ولاړ یم د دوی خلاف به زما زباني جهاد جاري وي که خبره ګورنمنټ ته ځي زه ایس ایچ او ډي ایس پي ته مطالبه کوم چې ته خو هم حنفي راشه هغه خلک که ته وردی نه هټ کړ یو سوچ وکړي هغه خلک چې ستا پلار نیکه دین رانئ او که نه وایې ته چې زه پاکستان کې امن غواړم راځو به دې ګرځوم چې امن پسنظیم او که وهابیان دي امن زه غواړم که وهابي غواړي د علاقې امن زه خرابوم که وهابي خرابوي پاکستان کې چې نن تاریخه پورې څومره خلکو د حکومت خلاف ولاړه کړې ده هغه به وهابي وي اهل سنت والا ولاړه نه کوي باړې مبارک صاحب په باړه کې چې د منیر کافر خلاف جنگ شروع کړه نو هغه ځای کې ورته د پاکستان آرمي حکومت راغی چې ته شرپسند نه یې ته پیر صاحب یې مونږ پوشکار مو پوشې علاقه خالي کا مبارک صاحب د باړې نه لاهور ته هجرت وکړو زمونږ تاریخ خدا من دی ته څنګه نن امام صاحب پسې لګې خبرې کې ته څنګه نن امین په زوره باندې وې او چې ته رفع الیدین صحابو کړي دي رفع الیدین صحابو کړي دي کم صحابي کړي دي تمامات قطارو لګي فلانی صحابي کړي دي فلانی صحابي کړي دي زه به وایم بالکل یې کړي دي خو تا نه پوښتنه کوم نبی علیه الصلاة والسلام مبارک په ابتدا د اسلام کې د خره غوښه خوراک روا وه بعد کې نبی علیہ السلام د خیبر په موقع باندې صحابه کټوۍ باندې کړې وي نبی علیہ السلام ورته فرمایي دا کټوۍ مو واړوئ د خر غوښه نن نه پس حرامه شوه متعه په شریعت کې جایز وه یو علاقې ته به لاړې یو میاشت دپاره به دې نکاح وکړه میاشته پورې به د هغې سره دستخط او سټام ولیکلو چې ته میاشته پورې زما ښځی بیا بني هغه شریعت کې جایزه وه مبارک هغه راغو حکم راغی منسوخ شوه هغه حکم هم د منځه لاړو ډېر کارونه په ابتدا د اسلام کې وو د ضرورت په بنا باندې ابتدا د اسلام کې مکه مکرمه کې نبی علیہ السلام باندې زیاتې کېږي ظلم پې کېږي مبارک ته الہ امر کوي خاموش اے زما ګران پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې کافرانو په تکلیفونو صبر وکړه ابتدائی حکم دی خو چې کله مکې مکرمې نه مدینې ته لاړه الہ ورته وایي وقاتلوهم حتی لا تکون اے زما پیغمبر علیه السلام دې کافرانو سره جهاد وکړه دوی نه سټونه ووهه تر هغې پورې چې زما نوم او د ستا رسالت زما وحدانیت مشرق مغرب جنوب شمال ته رسېدلی پیغمبر بیا جهاد کړی دی ته وایې رفع الیدین یې کړي دي زه به ورته نصفه ذکر کړم هغه مسلم امام مسلم چې ته خلکو ته په دلیل کې بخاري او مسلم ښې امام مسلم په خپل صحیح المسلم کې روایت ذکر کوي او دا آخري ټاپه ده د ستا په دې مخ باندې د رفع الیدین په باب کې مسلم شریف کولاو کا او په مسلم شریف کې وګوره نبی علیہ السلام مبارک بهر ته روزي عبدالله ابن مسعود صاحب ولاړ دی رفع الیدین کوي نبی علیہ السلام ورته فرمایي آیا تاسو منې شوي نه یئ اوس هم د اوښانو د لکو په شان لاسونه خوځوئ رفع الیدین منع دي اے صاحبه که شیخ الحدیث اوري که طالب اوري د عبدالله ابن مسعود صاحب د دغه تاریخ نه رستو ما ته چرته تاریخ کې وښیه چې عبدالله ابن مسعود صاحب رفع الیدین بیا کړي وي ما ته وښیه او په صحابه کرامو کې افقه صحابي نبی علیہ السلام چې د چا باره کې زیری ورکړي دي صحابه په میدان کې چې فقاهت کې مقام لري هغه عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ دی نبی علیہ السلام د کور انسانو صحابه وی زمون ګمان داسې دی چې دا د اهل بیتو نه دی د مبارک ورسره دومره محبتو د نبی علیہ السلام امسا او صادر به یې ګرځولو خاص خادمانو کې او په ټولو صحابو کې افقه صحابي دی د فقه په میدان کې ټولو کې پوه صحابي زما هغه امام چې نن په تتان کې زما امام په کوفه کې پیدا شوی دی د عبدالله ابن مسعود صاحب د علم په غیږه کې پیدا شوی دی ستا بشوري به په گنج کې وي ستا نورستاني به نورستان کې وي زما امام صاحب کوفه د صحابه کرامو په گردونوا د علم په مرکز کې پیدا شوی دی امام صاحب رحمت الله علیه معمولی انسان نه دی دا بند امام صاحب معمولی انسان نه دی دوی وایي قرآن پسې لاړ شه حدیثو پسې لاړ شه امامان پکې چا راوستي دي امام صاحب رحمت الله علیه یوازې رفع الیدین نه ما درته ووایي د نبی علیہ السلام د دې حدیث نه رستو
چې ما منع ذکر کا. ما سره داسې روایت شته چې مبارک وایي چې رفع الیدین مه کوئ، ته تکړه شه مړو ژوندو ته عربو عجمو ته مې کولاو چلنج دی. ما ته یو حدیث پیدا کا چې مبارک صحابو ته ویلي چې رفع الیدین وکئ. داسې یو روایت راته پیدا کا، پیدا به یې نه کړي.